السلام علیکم. نن پر ستړیا خبرې کوو. دا وخت ډیر زیات مصروف دی. مونږ او تاسو د ورځنیو چارو د سمبالښت له امله کله کله ډیر زیات ستړي کیږو. په دې خبره کوو چې څنګه به له زړه تنګون، ستړیا او خستګۍ څخه ځان خلاصوو. هر کله چې تاسو احساس مو بد سو، احساس مو د زړه تنګۍ او د خلق تنګۍ شو یا ستړي شوئ، نو هر څومره مهم کار مو چې وي هغه پرېږدئ، د دې لپاره چې که بیا هم همغه کار ته ادامه ورکړئ تاسو روحاً په تکلیف کیږئ، عصباً په تکلیف کیږئ او کیدای سي چې همدا زړه تنګون او ستړیا تاسو ته جسماً تکلیف او ناروغي هم پیدا کړي. نو د دې لپاره همغه کار پرېږدئ او راووځئ، قدم ووهئ تر څو ستاسو پام په بله سي او چرت مو په بله سي او د نور کار کولو لپاره تندرست شئ، انرژي پیدا کړئ. دویم مهمه دا ده چې تاسو د کار پر مهال چې کله هم ستړي کیږئ لږ خوراک کوئ، که هغه میوه خورئ یا نور څه در سره وي یا وچه میوه وي یا هر څه چې تاسو وي، فقط د دې لپاره چې ستاسو خوراک باندې واوسیږئ او د جسماً د ذهنا نامنه تاسو هغه کار کولو ته چمتو واوسیږئ. که چیرې خوراک نه و تاسو کولی سئ چې له اوبو څخه هم استفاده وکړئ تر څو تر او تازه واوسیږئ. دریم هغه کار چې تاسو د تکلیف نه خلاصوي، له ستړیا مو خلاصوي، هغه دا ده چې سړی ساوې وکاږئ، اسویلي وکاږئ. کله مو چې قدم واهه تاسو څو وارې خپل دغه د فضا هوا تنفس کړئ، بیرته یې خوشي کړئ، بیا یې تنفس کړئ، بیا هوا واخلئ او تنفس وکاږئ. دغه راز تاسو په دې مهال کې هم کولی سئ چې په خپل ځان کې هماغه تنفس یا هوا مو چې اخیستي د یو څو سکنډو یا ثانیو لپاره له ځان سره وساتئ تر څو ستاسو حواس متمرکز شي او نور کار کولو لپاره په اصطلاح آماده واوسیږئ.